سلامونه، وخت بخیر. زموږ افغان ټي وي چینل ته ښه راغلاست. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر هغو څرګندونه غبرګونونه ښودلي چې وایي تلویزیونونه باید د خپلو ښځینه ویاندانو د خپرونو وړاندې کولو پر مهال د طالبانو له لوري د مخ پټولو پرېکړه ونه مني. د امر بالمعروف وزارت په تازه څرګندونه کې د حجاب په اړه د ښاغلي کرزي خبرې د تبصرې وړ نه دي بللې، چې په ویان یې هغه کرزي په تېرو 20 کلونو کې د پردیو خوشحالولو لپاره نور افغاني خویندې د هر ډول ازادي غوښتنه کولو او اسباب یې ورته برابرول، خو خپله کور ودانه یې تر پایه په رسنیو کې داسې راښکاره نه کړه چې له نورو یې غوښتل. له دې مخه د افغانستان مخکني ولسمشر حامد کرزي ویلي و تلویزیونونه باید د دوی د ښځینه ویاندانو لخوا د خپرونو وړاندې کولو پر مهال د مخ پټولو پرېکړه ونه مني، ځکه د نوموړي په ټکو دا ډول حجاب د افغانستان د فرهنګ برخه نه ده. ښاغلی کرزي له طالبانو غواړي په خپلې دې پرېکړې بیا کتنه وکړي، ځکه نوموړي په خبره افغانستان دغه هېواد حیثیت ته زیان رسوي. زلنسکي یوازې ډیپلوماسي د اوکراین جګړه ختمولی شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د ښکار پوځیانو بریا پر ځای یوازې ډیپلوماتیک پرمختګ جګړه ختمولی شي. یا کې پر نجلۍ د ډزو پر دود باندې د طالبانو مشر هم د ودونو اړوند حکم صادر کړ. د پکتیا په ځمکنیو ولسوالیو کې د قومي مشرانو او د طالب چارواکو د ګډو پرېکړې له مخې دغلته پر نجونو د ډزو دود باطل اعلان شو او عملي د طالبانو حکومت له لخوا 5 میلیونه افغانۍ جریمه کیږي. طالبانو پخوانی سیاستوالو سره مذاکراتو ته اړتیا نشته، خو هېواد ته راستنېدای شي. طالبانو هغه کمیسیون رسماً کار پیل کړ چې دنده یې بهر ته تللی پخوانی چارواکي او سیاستوال افغانستان ته ستنېدو ته هڅوي.